السلام علیکم ورحمت الله. په نننۍ ویډیو کې به موږ د سټنډرډ ډیویشن او د ویرینس د ده په کنسپټ باندې غږیږو. ګورئ دا تاسو ته زه یو ساده مثال کې دا غواړم تشریح کړم. ګورئ دلته موږ سره دوه محصلین دي، احمد او محمود، او د دې دواړو نه په ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي کې مضمونو کې امتحان اخیستل شوی دی او د دې دواړو متعلمینو فیصدي یو شانته دی. مطلب ګورئ د احمد هم 55% ده او د محمود هم 55% ده. نو اوس داسې خو که اوس د ده په دغه ارقامو باندې موږ تصمیم نیسو نو زموږ تصمیم نیونه دا صحیح نشي ثابتېدلی. ولې؟ ګوره اوس دلته کې د احمد دا ادعا کوي چې د محمود هم 55% ده او زما هم 55% ده. معنا دا ده چې زه او محمود دواړه سره په استعداد کې یو شو. الان کې داسې نه، ډېر زیات ځمکه او اسمان پکې فرق دی. دا ناجایزه ده چې موږ د دواړو ته په یوه سترګه وګورو. موږ د دې څه وایو چې احمد او محمود دواړه یو شانته استعداد لري. خو که فیصدي ته وګورو نو فیصدي د دواړو موږ ته 55% راایستل شوی ده. نو همدغه ده چې دې ځای کې دا فیصدي دا زموږ مشکل نشي حلولی او په اوسط یا چې کوم مین دی دې باندې موږ تصمیم نیونه صحیح نشو کولی. مجبوریت دې ته لرو چې موږ هغه سټنډرډ ډیویشن یا ویرینس په ذریعه موږ دا معلوم کو چې اوس ګورئ اوس دې ځای کې تاسو وګورئ د دې محمود اول ته تاسو وګورئ. محمود ګوره په ریاضي کې 55 وړي دي، ولې د دې د اوسط سره تاسو وګورئ هیڅ فرق نشته دی. بیا فزیک ته وګورئ د اوسط سره د ده هیڅ توپیر نشته دی. مطلب د اوسط نه نمرې نه جګ شوی دی نه ټیټ شوی دی بلکې برابر دی. ولې که د اوسط نمرو سره د ده نمرې تفاوت کم ولري، څومره چې کم یې موږ ویو چې دی په دغه اگزامپل کې موږ کنسیډر کوو داسې چې دا محمود تکړه دی او د ده نمرې د اوسط د نمرو سره نږدېوالی لري. اوس په همدغه اگزامپل کې تاسو وګورئ، اوس د احمد ته وګورئ، ګورئ د 100 او 55 ترمنځ څومره د فیصدي نمرو ترمنځ څومره زیات توپیر دی. همداراز د 40 وګورئ تاسو راشئ د 55 سره کمپیر کوئ څومره زیات توپیر دی پکې. نو اوس موږ داسې ویلی شو چې کیدی شي احمد ته دلته په دې یو مضمون کې چې هغه ریاضي ده یو چانس ورته پیدا شوي، تصادفاً کیدی شي د نقل زمینه سازي ورته شوي یا څه نور څه مسله وي، ځکه چې دې لاندې مضمونو کې 40 وړي دي اکثرا بلکې ناکام شوی ده. نو د خلاصه دا چې د سټنډرډ ډیویشن او ویرینس د کنسپټ دا دی چې موږ ګورو چې د اوسط د نمرو سره کم ویریبل چې دي یا کم متغیر چې دي یا کم ارقام چې دي دا تاسو پورې ده چې تاسو څه کالکولیټ کوئ. د اوسط د نمرو نه د ده څومره فلکچویشن دی، اوسط نمرو نه څومره بره تللی دی او څومره لاندې تللی دی. دا فلکچویشن چې څومره کمې ښي، خو یو شي ته باید متوجه شئ چې دا انویسټر مطلب دا انالیست ته پورې ده چې تاسو اوس څه شی غواړئ تحلیل کوئ. دغه مثال چې ما تاسو ته دغه مثال کې پې موږ بحث کوو. اوس دلته نو ظاهره خبره ده موږ ته اوس دلته د دې دواړو ترمنځ چې موږ مقایسه کوو نو موږ ته کم سټنډرډ ډیویشن پکار دی. د چا چې سټنډرډ ډیویشن کمي، د چا چې ویرینس کمي، معنا دا ده چې هماغه تکړه دی. نو دلته که اوس د موږ کالکولیټ کوو د سټنډرډ ډیویشن خامخا د په نسبت ډیر زیات کم راځي. نو دا چې زموږ ویډیو ستره نشي، بل ویډیو کې به انشاءالله تعالی سټنډرډ ډیویشن او ویرینس باره کې عملی کار کوو او په فرمولې باندې به سره غږیږو.